د هند تازه اعلان پاکستان ورخطا کړی. د افغانانو هند دوستي پخه شوې. هند تازه کوم اعلان کړی او پاکستان ولې ورخطا دی؟ جزئیات یې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. سلام، ستړي مه شئ. د پښتو نیوز چینل محترمو لیدونکو، وخت مو بخیر. په مو کړئ تازه خو ډېر زیات مهم خبر ته. هند وایي افغانستان کې پانګونې ته تیار یو. طالبان وایي هر ډول اسانتیاوې درته برابروو. د طالبانو تر کنټرول لاندې آرګیکس پاڼې لیکلي چې د دوی د رئیس الوزرا د دفتر رئیس ملا وسې د چهارشنبې په ورځ په ارګ کې د یو هندي سوداګر او ورسره پلاوي کوربه وه. د بجاج موټر جوړولو نړیواله هندي کمپنۍ مالک وکرم کرشنا افغانستان کې پانګونې ته بشپړ تیاری ښودلی او په وینا یې کمپنۍ د موټرو د صادرولو او د ګازو پروسس خدمات وړاندې کوي. ملا وسې له هند سره د افغانستان اړیکې تاریخي بللې او ویلي دي چې د هندي سوداګرو او پانګوالو ته هر ډول اسانتیاو رامنځته کولو ته ژمن یو. خو ارګ د دغې کتنې هیڅ عکس او ویډیو نه ده خپره کړې.